د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې تېره ورځ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ ترسره شو، یاد کمیسیون د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 21 پروژې د 7 تعدیلاتي پروژو په چوکاټ کې منظور کړ. په منظور شویو پروژو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د هوایي ګمرکي سکنرونو پیر، د سړکونو بیارغونه، یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسول، د روغتونونو جوړول او د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. افغانستان یک سرزمین دست نخورده است و هر حرکت اقتصادی میتونه به سود اقتصاد افغانستان تمام شود. از جمله کار بالای پروژه های زیربنایی و انکشافی و توسعه‌ای هم میتونه که در طویل مدت به سود اقتصاد افغانستان تمام شود، چون ما میتونیم که منابع طبیعی را هم خوب مدیریت کرده باشیم و بشری را هم مدیریت کرده باشیم و به طرف پویایی بالندگی و انتها خودکفایی حرکت کرده باشیم. په ورته وخت کې حکومتي چارواکو ویلي دي چې ټولې پروژې د اسلامي امارت لخوا تمویل کیږي او موخه یې د زیربناو ښه کول، عامه چوپړتیا، امنیتي او اقتصادي پراختیا ده. په منظور شوو پروژو کې د کابل، هرات، ننګرهار، بلخ او خوست ولایتونو د هوایي ډګرونو د ګمرکونو لپاره د سکینرونو اخیستل، د خوست په لکڼ، د تخار په ورسج، د کاپیسا په السای، د کابل ولایت په شکردره او د بدخشان ولایت په درایم ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو جوړول او داراز په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع د یو شمېر پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا هڅو په دوام کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال رشید مرادوف سره د راتلونکي کال په اوږدو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. ما میتونیم که نظر به پروتکلی که امضا شده ما گاز خود همراه این پایپلاینی که حرکت میکنه به طرف هندوستان همراه از دور انتقال داده میتونیم. علاوه از اینکه ما 450 میلیون دلار میگرفتیم از خاطر ترانزیت، مقدار زیاد دیگر تا حدود 1 میلیارد دلار هم فایده ما در سالانه میشد که متاسفانه که این پاکستان این نمیمونه. ښاغلي متقي د کابل او اشقابات ترمنځ اقتصادي اړیکې مثبتې وبللې او زیاته یې کړه چې د ټاپي پروژې او د اورګاډي د پټلۍ د پروژو عملي کار د پلي کېدو په درشل کې دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ مثبت وباله او ویل چې د اسلامي امارت او ترکمنستان ترمنځ د معنادارو اړیکو د لا پیاوړي کولو سره اوس د هرات په لور د ټاپي پروژې عملي کار پیل شوی دی او دغه راز وویل چې د اوسپنې پټلۍ او ټاپ پروژې د پلي کېدو په ترشل کې دي او د دواړو لورو اړیکې د پراختیا په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال رشید مرادوف د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکې ارزښتناکې وبللې او په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د ګډو اقتصادي پروژو د پلي کولو، د دواړو هیوادونو د چارواکو د لیدو او راتلونکو پروګرامونو د ترسره کولو په برخه کې د اړیکو د پراختیا غوښتنه یې وکړه. د دواړو خواو چارواکو د دوه اړخیزو همکاریو او سیمه ییزو خبرو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ مهمه او ارزښتناکه ارزولې ده.